د لوی امپراتور او غازی احمد شاه بابا زیارت ته راغلیو. راځو نن په تاسو باندې د احمد شاه بابا زیارت ګورو چې د زیارت سره سره دلته نور څه شته ټول در باندې وینو. راسره اوسئ. زموږ سره د دې زیارت متولي راسره دی. بابا به دلته موږ ته ټول زیارت راوښیي چې دلته څه څه شته او څه څه شتون لري. بابا راځه. دغه ودانۍ چې ده دا په خپل ژوند کې جوړه کړې ده او ده دا وصیت کړی چې زه مړ شم ما دلته ښخ کړئ. کوم وخت چې دی وفات شو بیا دی په دغه ځای باندې ښخ کړئ. او بابا که تو وایې د زیارت تر څنګ دلته نور څه شته د احمدشاه بابا؟ د احمدشاه بابا تر څنګ چې دي د ده تاریخي اثار دلته پراته دي چې تاسو راته دغه د احمدشاه بابا تاریخي اثار دي چې د ده د جنګ او د ده د پاچاهۍ سامان دي چې موجود ورته دغه پر سر چې دي دا د ده د پاچاهۍ او د جنګ پر سر کوي د جنګ کوي دغه چې دي دغه پر سر باندې بسم الله شریفه ده، لاندې پر تندي باندې بیا آیات شریفې نصر من الله وفتح قریب، شاوخوا بیا پر دا ټول باندې آیات کرسي شي. دا په وخت کې د جنګ او په وخت کې د پاچاهۍ او دغه کسان چې بل ټول د په لاس راوستي تورې دفاع چې د لاس فرق د هغه د ستن د نیزې پوښت هغه نیزه دننه ولویږي دا بیا د دې پوښت په وخت کې د جنګ باندې ده به په دغه نیزه باندې جنګ او دی خو نو د جنګونو ټوله کراماتي و دغه زموږ مشرانو به ویله چې دغه نیزه به په وخت کې د جنګ به کېدله او دا لاندې چې بیا دی دا بیا کیسې دغه کس لیدلي چې لګوټۍ دا بیا د لګوټۍ دومره لوی ښکلې ورته دننه خو کوچنی دي که سربېرونه کوي او دا چې او دا بیا په وخت د تفریح به د ورسره چې وخت به تفریح وګرځېدې په وخت کې د تفریح دي ورسره او دا پښتنګ بیا د قرآن عظیم شان یوه نسخه پرته ده چې د به تلاوت وکړي دا قرآن عظیم شان دی دا قرآن عظیم شان دی چې د به تلاوت وکړي دا په هغه وخت کې چا تحفه ورکړی هغه وخت کې دی تاریخ دا په لاس لیکل شوی دی دا ټوله په لاس لیکل شوی چې دا فرهنګ د ریاست لخوا او د وزارت لخوا څخه لخوا راغلي وو ډېر کتې تاریخ یې وکتې دا خط ته چې وکتلو دا د احمدشاه بابا مخکې دا لیکل شوی ډېر مخکې دا لیدونکو هغه پیسې دي چې د احمدشاه بابا څخه وروسته راغلي دي او بېرته ناچله شوي دي پر ځای باندې نورې پیسې راغلي دي ټوله په دې المارۍ کې پرتې دي تر څو خلک راسي دغه تاریخي اثار وګوري. لیدونکو په تاسو باندې مو د غازي احمدشاه بابا زیارت وکتی دا چې دلته تشیش پرته وه د ده خول د دغه خولۍ چې پر سره کوله نیزه یې دلې پرته وه د نیزه پلوښ دلې پروت دی او د مخکې د مخکې دا ویلي وه که چیرې زه وفات شم نو ما په دې زیارت کې دا ځای کې ښخوي. بابا دا د مخکې جوړ کړی و دا ځای دا ځای د په خپل ژوند کې دلته یې بابا نور دوستان هم پراته دي هو نور د ده د کورنۍ د لاندې زیرخانه ده چې په زیرخانه کې پراته دي کالته ورځي هم هغه ځای در باندې وینو خو هغه ځای ته هم ورځو لیدونکو لاندې زیرخانه ده د دوستان پراته دي هغه ځای هم در باندې وینو وروسته بیا خدای پاک دغه د احمدشاه بابا اصلي مقبره چې دلته لاندې ده هغه لوړ چې موږ ته چې ولي دا پر هغه برابر دغه قبر پرځو اصلي مقبره ده اصلي مقبره درځه پر مهرباني وکړئ دغه د احمدشاه بابا اصلي جسد یې دلته پروت دی ځکه چې دا ټوله پخوانۍ ځمکه چې ده دغه هغه د باندې ځای چې تاسې ولدي دا فرش ده دالانونه راجوړ شوي دي او سربیره د داسې لوړ موضوع یعنې دا اصلي پخوانۍ ځمکه ده په همدغه باندې د دوی قبرستان د دوی د کورنۍ ټوله دلته ښخ دي
تقریبا دا د دوی هدیره وه. نو احمدشاه بابا په دغه باندې په خپل ژوند کې دغه ګنبده جوړه کړو، که زه مړ شوم هغه